يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تد کفار او منافقین سر جهاد کوا او پدی سختی کوا او د دوی د ورتلل زو جهنم دای او هغه د ورتلل بد زوی دای. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. دوی با اللہ تعالی قسم نخوری چې دوی څه نه دی ویلي او بېشکه دوی د کفر الفاظ ویلي دي او د خپل اسلام راوړې نه بعد کافر شوي دي او دوی د هغه څه اراده کړې ده چې دوی هغې ته ونه رسېدل. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. او دوی په الله تعالی او د هغه پر رسول عیب ونه لګاوه ځکه چې الله تعالی د خپل فضل دوی غنیان کړل او د هغه رسول د غنیمتونو په تقسیم سره نو که دوی له نفاقه توبه وباسي دا به د دوی د پوره ډېره غوره وي او که دوی وګرځي نو الله تعالی به دوی ته په دنیا او آخرت دواړو کې ډېر دردونکی عذاب ورکړي په دې حال کې چې د دوی د پوره په مځکه کې هیڅ کارساز او مددگار نه وي. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. په دوی کې ځنې هغه څوک دي چې د الله تعالی سره یې عهد کړی دی چې قسم دی که هغه الله تعالی میشته له خپله فضله څه روکړل نو خامخا ضرور به خیراتونه کوو او هرومرو لازما به له نیکانو څخه کیږو. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. نو کله چې هغه الله تعالی دوی ته له خپله فضله مول ورکړه نو په هغه مول یې بخل وکړه او وګرځېدل په داسې حال کې چې اعراض کوونکي وي. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نو هغه الله تعالی دوی ته د دې په نتیجه کې د دوی په زړه کې داسې نفاق شی شو چې تر هغې ورځې پورې به وي چې د هغه الله تعالی سره ملویږي په سبب د هغې چې دوی د الله تعالی سره د هغې خبرې مخالفت وکړه چې دوی د هغې سره وعده کړې وه او په سبب د دې چې دوی به دروغ ویل. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. آیا دوی په دې نه دی پوه شوي چې بېشک الله تعالی د دوی په پټې نیتونه او د دوی په پټې مشورې عالم دی او دوی په دې نه دی پوه شوي چې بېشک الله تعالی په ټولې پټې خبرې ښه عالم دی. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم.
هغه کسان چې په نفلی خیرات کوین کې مؤمنان باندې د صدقات په باره کې عیب لګوي او په هغه کسان باندې عیب لګوي چې هغه نشي پیدا کولای مگر د خپل وس او محنت سره، نو دا منافقان په دوی پورې مسخره کوي. الله تعالی په دوی پورې مسخره وکي او د دوی د پورا ډیر دردوین کوي عذاب دی.